على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنوز دريم المستوى الثالث، دريم مستوى، دريم کتاب دی. د دې لنډ معلومات لاندې شوي دي. دا کتاب د دې محتویات بسم الله الرحمن الرحیم. والوحدة الأولى، وحدة الثانية، وحدة الثالثة. څنګه چې لومړی او دویم کتاب درې وحدې وي، دا کتاب هم درې وحده ده. لومړی وحده عالم الحیوانات، د حیواناتو ژوند زندگی په باره کې خبرې کوو چې حیوانات کوم حیوانات دي، او بل تسلیه په باره کې خبرې کوو. تسلیه چې تسلیه لوبې یا ورزش یا ساتیري په باره کې ده. او درېیمه وحده الوقت، د وقت په باره کې ده. نو دې په باره کې به ان شاء الله موږ هغه وایو. الدرس الاول الحيوانات. حیوانات الیفه. الیفه هغه حیوانات ته وایي چې په کور کې ژوند کوي یا د کور په ساحو کې ژوند کوي، هغه ته حیوانات الیفه وایي چې مضر نه وي، یعنی لنډی، یعنی خانگی حیوان، کورني حیوانات. لکه قطه، قطه، پیشو، ارنب خرگوش، پښتو کې خر ارنب ته چوي، دا تاسو هیله کوم کومنټ وکړئ. ارنب. حمار خر ته وایي، حمار خر. کلب سپی. بقره غوا. جملون اوخ ته وایي، اوخ. جملون اوخ. خروف پسه. جاموس میخه. بقر خو غوا شوه، او جاموس میخې ته ویل کیږي. حصان اسپه. خروف او کبش، دا دواړه یو شی دی. خروف او کبش ته پسه ته ویل کیږي، او فرق یې که تاسو ته معلومي هیله کوم چې کومنټ کې ولیکئ. ماعز اوزه. جملون پښتو کې معنا له هوته. او دې درس کې ډیر کلمات راځي، هیله کوم چې د پښتو کې یعنی د حیوانات دي چې د هغې نومونه ماته یاد نه دي، هیله کوم چې که تاسو ته یاد وي کومنټ کولی شئ. حیوانات غیر الیفه، هغه حیوانات چې د کور په ساحو کې نه اوسېږي، یعنی هغه خانگی نه وي، کورني حیوانات نه وي. نو دا په دوه ډوله دی، حیوانات مفترسه او حیوانات آکله عشب. حیوانات مفترسه څه ته وایي؟ حیوانات مفترسه هغه حیوانات ته وایي، لاندې درس کې راځي، چې هغې نور حیوانات وژني او د هغې غوښې خوري. دې ته حیوانات مفترسه وحشي. حیوانات آکله عشب هغه حیوانات ته وایي چې هغې بوټي خوري. بوټي، دا شنه بوټي نه هغه خوري. فیل که غزال ده که دا نور شیان دي. نو ثعلب ګیدړ. فهد دې ته پښتو کې چې وایي، هیله کوم چې تاسو کومنټ کوئ. دې ته انګلیش کې لیوپارډ وایي، او په پښتو کې چې وایي، هیله کوم چې دا تاسو کومنټ کوئ. اسد زمری ته ویل کیږي. ذئب لیوه. او ضبعه هیله کوم دې ته پښتو کې چې وایي، هیله کوم چې تاسو کومنټ وکړئ، ځکه چې بیا دې نه زه تصویري درس جوړوم، هغه کې د دې ترجمه لیکم. نو هیله کوم چې دې کې تاسو ما سره د دې نومونو کې مرسته وکړئ. فیل ته وایي غزال، هغه ته وایي هوسۍ ته وایي، غزال هوسۍ. حمار وحش وحشي خر. زبرا انګلیش کې زبرا ورته وایي. زرافه دې ته وایي، هیله کوم زرافې ته پښتو کې چې وایي، دا هم هیله کوم کومنټ وکړئ. او دب خرس ته وایي، خو دې شکل ته بیا پانډه وایي. دب البان ده، پانډه چې انګلیش کې ورته وایي دب، دې ته دب وایي خرس. طیور الیفه، کورني الوتونکي. حمامه کفتره. دجاجه. وزه نوم تاسو هیله کوم کومنټ ولیکئ چې دا خولۍ دومره هغه ده، دا به تاسو که پښتو کې پوهیږئ د دې نوم چې دی، هیله کوم چې کومنټ وکړئ. دې ته وزه وایي. او بطه اوبو کې. دیکرومیون فی المرغ. او دجاجه تاسو پوهیږئ. طیور غیر الیفه، هغه الوتونکي چې کورني نه وي، غیر کورني الوتونکي. نسر باز، دلته چې کتلی شئ. صقر شاهین ته ویل کېږي. شاهین که پښتو کې کوم بل نوم تاسو پوهیږئ، هیله کوم چې کومنټ وکړئ. غراب
قارغي، غراب قارغي. عصفور مرغي، عصفور مرغي. نعامه، نعامه هیله کوم چې د دې نوم تاسو کومنټ کې ولیکئ چې نعامه ته پښتو کې څه وایي. دغه حیوانات دغه ته وایي، د دې نومونه ما پښتو کې پیدا نه کړل نو ځکه. طاووس خو طاووس ته ویل کېږي. راځو حشرات، حشرات درس حشرات. نحله، نحله مچۍ، نحله مچۍ. ذبابه مچ، ذبابه مچ. بعوضه، بعوضه ماشه، بعوضه ماشه. فراشه بټرفلای چې ورته انګلیش کې وایي، پښتو کې څه وایي دا تاسو کومنټ وکړئ. بټرفلای، فراشه. جراده، جراده ملخ، جراده ملخ. نمله، نمله میګتون. عنکبوت، عنکبوت، عنکبوت ته پښتو کې څه وایي دا تاسو کومنټ وکړئ. بل زواحف، زواحف خزندگانو ته وایي، زواحف خزندگان. تمساح خو تمساح ته وایي، تمساح وایي. تمساح دې ته هغه وایي، تمساح ته پښتو کې څه وایي دا هم تاسو کومنټ کړئ. ثعبان مار، ثعبان مار. ضب، ضب دغه حیوان ته وایي، پښتو کې نوم نه پیژنم چې پښتو کې ورته څه وایي، خو دې ته ضب وایي. بل سلحفات، سلحفات د سنگ پشت شمشتي ورته وایي پښتو کې کچې وایي، خو دې ته سنگ پشت سلحفات. بل سحلیه، سحلیه دا د دې په ورته ده خو نوم یې نه راځي چې د سحلیه ته چې وایي، خو دغه شکل دی، دې ته سحلیه ویل کېږي. دا زمونږ لومړی درسو، درس زیاتېږي. دا زموږ لومړی درس و. که درس کې څه پوښتنه وي هیله کوم چې کومنټ وکړئ. وبښئ چې ما درسونو کې څه پوښتنې تاسو نه وکړئ چې پښتو بعضې نومونه د حیوانات ما نه وي کتلي یا نومونه نه راځي یا په هغه په خاطر څوک نشته چې هغې نه پوښتنه وکړم. نو هیله کوم تاسو نه چې ما سره مرسته د دې په نومونو کې وکړئ. که څه پوښتنه هغه وي بیا هم تاسو کومنټ کولی شئ. نو لاندې نور درسونه محاورې شروع کېږي. فلحال صرف نومونه ول لومړی کې درس کې. که څه پوښتنه وي هیله کوم چې کومنټ وکړئ. تاسو نه هیله کوم چې دا کوم نومونه چې ما درته ولیکل دا تاسو کومنټ وکړئ. عربي ولکې خواته ترجمه، عربي ترجمه. دا تاسو کورنۍ د لومړی درس کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید دا د دې